افغانۍ د افغانستان پولي واحد. هغه پیسې چې د خپل تاریخ په اوږدو کې یې له لوړو ژورو څخه ډک مسیرونه طی کړي دي، خو له دې سره سره توانېدلی چې د نړۍ د معتبرو اسعارو په منځ کې درېیم ځای خپل کړي. په ویاړ سره ویلی شم چې په دې ستر ویاړ کې چې نن افغانۍ باثباته کرنسیو په قطار کې درېیم مقام خپل کړ. افغانۍ په تېر کال کې د سیمې په کچه د غوره ارزښت او ثبات لرونکو پولي واحدونو په قطار کې درېیم مقام خپل کړی دی. د افغانۍ ارزښت له یوې لسیزې څخه بلې ته د پام وړ بدلونونه لیدلي دي. د اسعارو د نوساناتو او پړسوب موضوعات یو عادي حالت ګڼل کیږي چې بیلابیل عوامل لکه د بهرنیو اسعارو راتګ، د داخلي پانګونې کمښت، د مالي خپلواکۍ نشتوالی او نورې اغېزمنوي. خو مهمه خبره دا ده چې نظامونه څنګه کولی شي د دقیقې او معقولې پلان جوړونې او د اغېزمنو پولي سیاستونو په کارولو سره د دې ډول بدلونونو مخنیوی وکړي چې له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په نړیواله کچه له هغو نظامونو څخه دی چې د دقیقې پلان جوړونې، معقولو مالي سیاستونو د پلي کولو او مالي خپلواکۍ پر مټ د دې لړۍ په سم ډول مدیریت کولو توانېدلی دی. د افغانستان بانک په ټول توان سره هڅه کړې ده چې د معقولو پولي سیاستونو بیلابیل ابزارونه وکاروي ترڅو افغانۍ باثباته پاتې شي او ارزښت یې لوړ شي. په دې مستند کې هڅه شوې چې د افغانۍ د ثبات او ارزښت لوړولو په تړاو د افغانستان بانک د چارواکو له لوري د معقولو مالي سیاستونو له پلي کولو څخه نیولې، بیا د خصوصي سکتور متخصصینو او چارواکو د نظریاتو سربیره د راکړې ورکړې په معاملاتو کې د افغانیو د کارونې او دغه پولي واحد د ساتنې او خوندیتوب په اړه د چارواکو او ښاریانو غوښتنې هم په نظر کې ونیول شي. د افغانستان بانک چې موخه یې د افغانۍ نرخ د ثبات ساتل دي، د هیواد د مرکزي بانک په توګه په تیرو 3 کلونو کې د بیلابیلو فعالیتونو په ترسره کولو سره هڅه کړې چې له افغانیو څخه ښه ساتنه وکړي. د افغانستان بانک په تیرو 3 کلونو کې توانېدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او پرېنږدي چې په دې برخه کې حاد نوسانونه رامنځته شي. د افغانستان اسلامي امارت تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان کلنۍ بودیجه شاوخوا 6 میلیارده ډالره وه چې نیمایي یې د نړیوالې ټولنې د مرستو له لارې تمویل کېده او له دغه هیواد سره کیدونکو بهرنیو مرستو د افغانۍ په ارزښت مستقیم اغیز درلود. خو د افغانستان اسلامي امارت تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې سره له دې چې د افغانستان له بودیجې سره هیڅ مستقیمې بهرنۍ مرستې نه دي شوې او ملي بودیجه د داخلي عوایدو له لارې تمویلیږي چې دغه حالت د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو سبب کېدای شوی، خو برعکس د افغانۍ ارزښت ورځ په ورځ لوړیږي. له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د بهرنیو اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه پورته شوي دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې لا ډېرې هڅې کوي. همدارنګه د افغانۍ کارونې جغرافیه پراخه شوې ده او په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې چې مخکې به پکې تر ډېره راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کېده، اوس دغه چاره په افغانیو ترسره کیږي او همدارنګه په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې چې مخکې به پکې راکړه ورکړه په ایراني ریالو ترسره کېده، خو اوس مهال د ریالو پر ځای هلته افغانۍ کارول کیږي او دې کار د افغانۍ په ارزښت مثبت اغیز کړی دی. د هیواد په هغو سیمو کې چې له دې وړاندې هلته افغانۍ نه کارول کېده او سیمه ییز اسعار کارول کېدل، اوس افغانۍ کارول کېږي. ټول افغانان اوس په افغانۍ استفاده کوي. که تاسې زموږ سرحدي سیمې خوست، نیمروز، کندهار، غلام خان، لنډي پټان دغه ټولو ولایتو ته پخوا چې تللي وای هلته د کالدارو څخه استفاده کېدل، په نیمروز کې د تومان څخه استفاده کېدل. یو داخلي وظایف دی، یو داخلي مدیریت ته د پیسو چې د 4 فکتورو ترڅنګ یو فرعي فکتور هم دا ده چې حکومتونه او نظامونه په خپله جغرافیه کې خپلې پیسې لازمي په راکړه ورکړه کې تبادله کړي او لازمي یې کړي په بازار، مارکیټ او خلکو. تاسو اقتصادي او پولي ثبات
لا زیاتیږي. د 1400 هجري لمریز کال د سیاسي بدلونونو او اسلامي امارت تر بریا وروسته د افغانۍ وضعیت یو ځل بیا تر اغېز لاندې راغی او د هغې په ارزښت او تبادلې کې ډېر بدلونونه رامنځته شول. په 2020 کال کې د اګست په 15 له تحول نه وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې 113 ته ورسېده او نن الحمدلله 3 کاله وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې له 80 نه ټیټه ده، 88 90 90 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کیږي. زه فکر کوم دا د نړۍ په سطح باندې یو ریکارډ پرمختګ د لاسته راوړنه ده چې افغانستان او خصوصا د افغانستان بانک لري. او ځانګړې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو په ځانګړي ډول افغانستان بانک د مسؤلینو د هڅو په پایله کې د هرې ورځې په تېرېدو سره حالت د ښه کېدو لور ته روان دی. د افغانستان بانک په ټول توان سره هڅه کړې ده چې د معقولو پولي سیاستونو بېلابېل ابزارونه وکاروي ترڅو افغانۍ باثباته پاتې شي او ارزښت یې لوړ شي. په دې وخت کې د نړیوالې ټولنې د سختو او ظالمانه اقتصادي بندیزونو او د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کېدو له کبله افغانستان د اقتصادي ستونزو له پلوه تر بل هر وخت ډیر له ستونزو سره مخ شو. د موږ د تاسې 11.5 میلیارډ ډالر چې د خصوصي سکتور او د خلکو پیسې دي متاسفانه په ډیر ظلم، بدون د جبر، بدون د نړیوالو اقتصادي کنوانسیونو، بدون د نړیوالو راکړو ورکړو، بدون د یو افغان د ژوند د معیشت د ثبات دپاره دا ظلم د افغانستان سره روان ده او پیسې منجمد شوي دي. خو دې حالت ډیر دوام ونه کړ. کلی د کاري چاري ټولې تطبیقي چاري مټې موران غشتي ارادي مزور وریدي ډېرې خوندورې دي ډېرې خوندورې دي. کلی د کاري چاري ټولې تطبیقي چاري مټې موران غشتي ارادي مزور وریدي ډېرې خوندورې دي ډېرې خوندورې دي. ګا مخلو پر مخزو نرازو پر شامونګه هر کرته تیار ولاړ کلکیو له هر چامونګه. د امریکا بلومبرګ خپرونې تیر کال په یو راپور کې لیکلي وو چې افغانۍ د افغانستان پولي واحد د کولمبیا او سریلانکا د اسعارو وروسته په نړۍ کې درېیم باثباته اسعار پیژندل شوی دی. په دې راپور کې چې د اسلامي امارت په دې 3 میاشتو کې د نړۍ تر ټولو غوره اسعار کنټرولوي تر سرلیک لاندې خپور شوی راغلی دی. په همدې حال کې نړیوال بانک د 2023 میلادي کال د جولای په وروستیو کې په یو راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي یادونه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د تیرو 3 میاشتو په پرتله د انفلاسیون کچه راټیټه شوې او د افغانۍ تبادلې نرخ د نورو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. هغه راپور چې د اسلامي امارت په ځانګړي ډول له افغانستان بانک له لوري یې تود هرکلی وشو. دغه بانک د اسعارو د ثبات په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیو کمښت، د تولید ښه والی، د خوراکي توکو زیرمه کول او د افغانستان په بازارونو کې د اړینو توکو شتون د انفلاسیون د کچې د کمیدو اصلي عوامل په ګوته کړي دي. دغه بانک همدارنګه توانېدلی چې د شدیدو نوساناتو ساتنه وکړي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره پر افغانیو د خلکو باور او په معاملاتو کې د دغه پیسو کارونه ډیریږي. دا مهال افغانۍ د سیمې په کچه د غوره ثبات لرونکو پولي واحدونو په قطار کې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره یې پر ارزښت او ثبات د خلکو باور زیاتیږي او په سوداګریزو راکړو ورکړو کې کارونه هم زیاته شوې ده.
له هغه وروسته چې اسلامي امارت د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شو، شاوخوا 10 میلیارد ډالر د افغانستان د خلکو شتمني د لویدیځ په ځانګړي ډول د امریکا له لوري په ظالمانه ډول کنګل شوه، چې دې کار په افغانستان کې اقتصادي او بشري کړکېچ رامنځته کړ. خو له دې سره سره د افغانستان بانک مسؤلین د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو خبر ورکوي، چې د امریکایي ډالر په وړاندې یې 11.25 سلنه لوړوالی موندلی او د انفلاسیون کچه یې په مناسب حد کې ساتلې ده. د افغانستان بانک په تیر کال کې توانیدلی دی چې د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي، د انفلاسیون نرخ په مطلوب حد کې وساتي. د 1403 لمریز کال د زمري په میاشت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 12.25 سلنه لوړ شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت او خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین د معقولو پولي سیاستونو پلي کول، د صادراتو پراختیا، د سوداګرۍ وده، د اسعارو د قاچاق مخنیوی، بشري مرستې، د کورنیو تولیداتو د ودې په موخه د ملاتړ ستراتیژي، په ټول هیواد کې د ملي پیسو په توګه د افغانیو رایجول، د لویو اقتصادي پروژو پیل او د خلکو هر اړخیز ملاتړ هغه عوامل ګڼي چې د افغانۍ د ثبات او د نورو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د دغه پولي واحد د ارزښت په لوړېدو کې اساسي رول لري. هغه عوامل چې زموږ سره یې مرسته کړې ده چې د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې مؤثر واقع شي د معقولو پولي سیاستونو تطبیق دی، صادراتي وده ده، سوداګریزه پرمختیا ده، همدارنګه د هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته د اسعارو د قاچاق مخنیوی دی، شفافیت دی، په دولتي کچه د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی دی او همدارنګه بشري مرستو هم په دې برخه کې مرسته کړې ده. استراتژی حمایت از رشد تولیدات داخلی، توسعه صادرات، سیاست پولی مناسب و جلوگیری از انجام معاملات با اسعار خارجی و رایج ساختن پول ملی در تمام قلمرو کشور و همچنین ایجاد برنامه‌های اشتغالزا و راهاندازی پروژه‌های کلان اقتصادی. یکی از عوامل ثبات ارزش پول رایج کشورها میزان صادرات آن است. بدون شک ارزش صادرات کشور در سالهای اخیر رشد داشته. د ټولو مهم رول چې دی هغه د ټولو افغانانو ملاتړ د خپل ملي هویت یعنی د افغانۍ څخه و چې نور موږ خارجي پیسې نه کاروو په افغانستان کې یوازې افغانۍ کاروو. د ملي عوایدو راټولول په شفافه توګه او بیرته تطبیقول په عامل منفع پروژو. بعد از میانه امارت اسلامی افغانستان قراردادهای متعدد اقتصادی صورت گرفت. از جمله گفتم میتونید قرارداد تاپی که قرارداد پشتیبک یا قراردادهایی هستند که طویل مدت کارهای بنیادی در افغان صورت گرفته. هغوی همدارنګه افغانانو او هغه هیوادونو ته چې د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې ده پیغامونه لري. موږ ستاسو له لارې له درنو هیوادوالو غواړو چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ وکاروئ او په دې وسیله د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې خپل ملي مسؤلیت ترسره کړئ. زموږ هغه افغانۍ چې په خارج کې قید دي د هغو په ایله کېدو کې هم ټوله بینالمللي جامعه باید زموږ سره کومک وکړي چې زموږ اقتصاد نور پیاوړی سي. موږ د نړۍ څخه ډېر کومک نه غواړو، موږ غواړو چې هغه تعاملات چې د نورې دنیا سره د نورو هیوادو سره کوي زموږ سره هغه قسم تعاملات وکړي او موږ وکولی شو خپل اقتصاد په خپله پر مخ بیایو. خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از بویژ امریکا است که پولهای ملت افغانستان آزاد کنند و نگذارند با حکومت مرکزی افغانستان فعلا با مشکلاتی که ما دست پنجه نرم میکنیم بیاین یک تحمل کنیم. دا په داسې حال کې دی چې د چارو شنونکي د اسلامي امارت په ځانګړي ډول د افغانستان بانک پولي سیاست په تیرو دریو کلونو کې د افغانۍ د ثبات او د هغې د ارزښت په لوړ ساتلو کې بریالی ګڼي او د مسؤلینو لپاره هم ځینې مشورې لري. د افغانستان مرکزی بانک د فتح څخه وروسته واقعا اساسي مسلکي او متحد اقتصادي ګامونه پورته کړل. دا اقتصادي ګامونه د پولي سیاست سره تړلي وو.
له دې ټولو سره سره هیوادوال هم د اسلامي امارت په ځانګړي ډول د افغانستان بانک د پولي سیاستونو او هڅو ستاینه کوي. د افغانستان بانک د ښه مدیریت وجه اوس د افغانۍ ارزښت تر دې حده پورې موږ په هیواد کې ډېر ښه ساتل شوی ده او خدای دې وکړي چې دغه توازن تر اخره همداسې جریان پیدا کړي او داسې وساتل شي. این کاری که امارت اسلامی انجام میده یا بانک‌های افغانستان انجام میده یک بسیار قابل تشویق است. ارزهای افغانی که است در مقابل بعضی ارزهای کشورهای خارجی است خوب است، نسبتا مثل پاکستان است، مثل ایران است، بسیار خوب است. خو د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د نرخ په ټیټېدو سره د لومړنیو توکو د بیو د ټیټېدو غوښتنه هم کوي. افغانۍ نرخ ډېر د پخوا په نسبت ښه شوی، که ته ولاړ سې بازار ته یا منډۍ ته ولاړ سې هغه خوراکي توکي چې هغه بیخي اولیا مواد خلک ډېر ضرورت ورته لري، لکه وړو سو، غوړي سو، وریځې سوې، دا شیان سو، د هغوی په نرخونو کې هېڅ کوم تفاوت نه دی راغلی، د پخوا په شان دي. لکه څرنګه چې مخکې ډالر ډېر په جګ نرخو نسبتا په افغانۍ اوس هم چینان د دوی نرخ هغه د نرخ تغیر نه ده کړی. نو موږ دولت نه دغه هیله ده چې دوی د ښاروالي کوم خپل ټیم یې چې ده چې بازار چې کوي ګوري، نو موږ دغه هیله دل دوی نه چې دوی د نرخونه ټیټ کړي که وقتی ارزهای خارجی خصوصا دلار زیادتر استفاده میشه، این وقتی که پایین میشه باید همین مقابل از اون مواد اولیه هم باید کاهش پیدا کنه در سطح افغانستان. زمانی که دلار 130 بود دیگه نرخ هم بالا بود، خب در جایی که میرفتی برای دکاندارا میگفت دلار، ولی باید امروز خود دلار خیلی پایین است، شاید 60 باشه یا 65 باشه، ولی همون نرخ هاست. باید در این رابطه خیلی کوشا باشه. شاروالی کابل گزمه‌های سیال خود را در تمام نواحی دارد و خواهش ما از تمام شهروندانی است که در این راستا با شاروالی کابل همکار باشند و شاروالی کابل تمام اجناسی که در نرخنامه وجود دارد به گونه مشخص تمامش را بررسی میکنه که الحمدلله نرخ‌ها نسبت به سال گذشته در حدود 20% پایین آمده و به همین شکل داره پیش میره و فعلا با توجه به وضعیت کرنسی یا دلار ما در مقابل دلار در مقابل افغانی داره نرخ‌ها در وضعیت بسیار خوبی قرار داره. په پای کې باید وویل شي چې ملتونه د خپلو ارزښتونو او هویت پر بنسټ پیژندل کیږي او د افغانستان د وګړو په توګه دا زموږ ملي مسؤلیت دی چې د خپل پولي واحد او ملي هویت په توګه د افغانیو د ارزښت لوړولو او ثبات په موخه کار او هڅې وکړو، د راکړې ورکړې په معاملو کې له افغانیو څخه ګټه واخلو او سمه ساتنه یې وکړو څو یې د څیرې کېدو او ژر زړېدو مخنیوی وشي. این فلای کونه دولت خواهش میکنم که این فلای کونه را تبدیل کنم. ما در این فلای کونه بخیر با مشکل مواجه هستیم. این فلای کونه اگر کم داشته دما بسیار تاوان میکنه. هر چی که کار میکنیم این فلای کونه میکنه. باز یه فلای کونه را تبدیل کنه. لسای کو این فلای کرده کونه یاد. د افغانستان بانک په تیرو دریو کلونو کې توانېدلی دی چې د بازار څخه مندرس بانکنوټونه راټول کړي. دا مندرس بانکنوټونه د یو معلوم طرز العمل پر اساس راټولیږي او له منځه وړل کیږي. یوازې په تیر یو کال کې د افغانستان بانک توانېدلی دی چې څه باندې 7 میلیارد افغانیو په ارزښت مندرس بانکنوټونه چې په دې کې د افغانۍ ټولې انواعې شاملې وي راټولې کړي، له منځه یې یوسي او ویې سوځوي. ما د هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د افغانۍ په ساتلو کې ډېره پاملرنه وکړي، په خاطر د دې دا خو زموږ یو ملي هویت ده او بل الحمدلله دغسې یوه کرنسۍ ده چې هره ورځ د دغې ارزش ډېرېدو په لور روان ده. از مردم افغانستان میخواه خواهشمندیم که به صورت درست استفاده کنه از پولهای افغانی خود. پول ما هویت ماست، باید پول ما به شکل الکترونیکی شود تا از فرسوده شدن نگهداری شود.